أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ألهاكم التكاثر تاسې د شتمنۍ په ګټلو کې ډېر زیات او یو له بله په ډېرولو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولي یاست، حتى زرتم المقابر تر دې پورې چې په دې فکر کې د قبرونو څنډو ته ورسېدئ. كلا سوف تعلمون هېڅکله داسې نه ده، ډېر ژر به تاسې ته حقیقت څرګند شي. ثم كلا سوف تعلمون بیا واورئ چې هېڅکله داسې نه ده، ډېر ژر به درته حقیقت څرګند شي. كلا لو تعلمون علم اليقين هېڅکله داسې نه ده که تاسې د باوري پوهې له مخې د دې چلند په عاقبت پوهېدلی نو ستاسې به دا چلند نه و. لترون الجحيم بېشکه تاسې به دوزخ ګورئ، ثم لترونها عين اليقين بیا واورئ چې تاسې به له ټینګ باور سره هغه وګورئ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا به ارومرو په هغه ورځ له تاسې نه د دې نعمتونو په باب چې پر هغه مو هوساینه کوله پوښتنه وشي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.